تر دې پورې محترمو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فقاهت ته انسان وګوري د انسان عقل حیران شي. یو ځل امام صاحب رحمه الله یو علاقې ته راغی، علاقې ته الته شاګردان دي مخکې نه مشوره کړې ده چې د پلان کې فقها دي مجتهدین دي، هم شاګردان نه دي. دی وی امام ابو حنیفه رحمه الله قرآن روان دي درس حلقه کې بکینی، خدا پلان کې مسله چې امام ابو حنیفه رحمه الله موقف او مسلک دی، پدې کې امام ابو حنیفه رحمه الله خطا شوی دی. مسلسل دی وکارو کو دلایل راغون کړه، ول چې امام ابو حنیفه رحمه الله راشي مونږ بکینو مناظره به ور سره وکړي چې پدې کې تاسو را موقف غلط دی. امام صاحب رحم الله چې راغی درس حلقې کې کېناستون الله بحث شروع شوی نه دی، فورن دی سوال وکول چې پلان کې مسلې په اړه کې امام صاحب تاسو سوای تاسو څه خیال دی؟ امام صاحب رحم الله ورته مسله بیان کړل، ول زما دا خیال دی مسله دا ده، ول نه چې مسله خو غلطه کوي تاسو. امام صاحب رحم الله ورته فرمایل ول تاسو دلیل سره دلایل هم سره یو مجتهد شروع شو دا دلیل دی دا دلیل دی بل شروع شو بل شروع شو ټول ختم کړه. امام صاحب رحم الله په خپل مسله باندې دلایل شروع کړه او د دیو ته یو دلیل نه دیول جواب ورکو، دیو مطمئن شو خو زديان نو واغه خلک هغه ول ټیک د چې تاسو مسله ټیک د زمونږ د واقعي غلطه را. امام ابو حنیفه رحم الله ورته فرمایي تاسو اومنل چې تاسو مسله غلطه را زما والا ټیک دی ویلها، ول کې یو سړی راشي او وای د زما والا مسلې ته وای چې دا غلط را او د تاسو والا یاد کی چې دا ټیک د نو تاسو سټي الله راغ سړي بارک ول نه دا خو کې دی نشي، ځکه ول دا په دلایل سره ثابت شو چې دا تاسو را ټیک ته زمونږ د غلط را. امام صاحب رحم الله د هغه شاګردانو په مسلې باندې دلایل شروع کړل، دا دلیل دی دا دلیل دی دا دلیل، او د خپل مسلې باندې چې کوم دلایل ویلې دي دا غي توړه او کو جوابات یې وکړه. شاګردان ورته امام صاحب تاسو مونږ سره ډیر لوی دوه وکړه چې زمونږ مسله ټیک وو تاسو مونږه په شک کې واچولو. امام صاحب رحم الله ورته فرمایل ول کې یو سړی راشي دریم هغه دې زما مسلې تم غلطه وې او دې تاسو دې تم مسله وې او غیر دریم صورت دا بیان کینو بیا ول نه دا خو نشي کېږي. امام صاحب رحم الله پاک دلایل شروع کړه او د دیو د دلایل جوابات موکله د خپل موکله. دیو حیران شو دا الله خاطر وکي امام صاحب ته مونږ ولې په شک کې هڅه صحیح مسله سره غلطه وکي. امام صاحب رحم الله ورته فرمایل ول کومه مسله چې ما اول بیان کړی و ام دقه سیدا، خو تاسو ته مې دا خو چې په دې مسله کې اجتهادي درې روخونه کې دي شي او په درې وړو باندې دلایل هم شته، خو هر راجح مسله دا ده اولنۍ چې کوم ما کړی و. انسان د فقاهت هغه حالات او واقعات مطالعه کې د انسان عقل حیران شي. بعض واقعات د سره راغلي دي چې امام ابو حنیفه رحم الله په فقاهت سره حل شوی دي. امام صاحب رحم الله یو ځل یو جنازه کې روان دي، د یو سردار بچي مړل، سردار یو لوی با د دغه علاقې گورنر دی یا څه دی، جنازه روانه ده علماء روان دي، دغه سردار بیبي هم د دې ماشوم مور هم راوتی د جنازه کې روانه ده او چغي وې خپل لپټې گزار کړي د سرتور سر ده. الته مخې ته سردار خبر شو چې شاده مې بیبي را روانه ده، په دې انداز سره را روانه ده. د اغاز نه ودرېدو आवाज یې وکول تا خو ای بیبي زما خاندان وشرمو او که یو قدم مخکې رالی خبردار ته په ما باندې طلاق ای. الته خدم د سردار لوروا او د سردار بیبي و معمولی زنانه نو په اغاز باندې ودرېده. خو ول کزم بغیر د جنازې نه لاړم زما ټول غلامان آزاد د الله لاره کې خیراتی. غلامان دغه وخت لوی مالو جنازګاه ته نه رسیدلی، خلک روان دي، ټول خلک په خپل ځای ودرېد، علما یو بل ته دقه سی ګوري. اوس بس کی دواړه طرف نه سخت قسم راغی. هغه بعد سردار گورنر هغه ول امام اعظم ابو حنیفه رحم الله وګورئ د جنازه کې چرته شته. امام صاحب رحم الله راوستو مسله ورته بیان کړل. الله مسله امام صاحب رحم الله هغه زی تراغه کوم ځکه چې دا زنانه ولاړه ده اول دا جنازه راوړې دلته کې دی. د خځې قسم دار چې زه بغیر جنازې نه واپس کیږم، د سړي قسم دار چې یو قدم مخکراله ته طلاق ای. امام صاحب رحم الله فرمایل جنازه په دغه ځای کې دی، جنازه په غزي باندې کې خو د جنازه وشوه، زنانه ته ول تخپل کور ته تم په خپل قسم کې بری نه شوي، تم په خپل قسم کې بری، سړی ته ول تم واپس ځي الته مقبره ته ادیره ته مړ ورسو یو دفن کوي.